ګاوکسل یو کرښنیز پسرلنی آریایي دود. دا یو بل دود دی چې د پسرلي او کرښنیزو فعالیتونو د پیل سره اړیکه لري. دا دود هم د ګڼ شمېر نورو لرغونو دستورونو په شان د بېلابېلو ژبو او لهجو لرونکو راویانو د غلط لوست، روایت او تحریف شویو لیکنو له امله په بېلابېلو زمانو کې د لرغونې آریانا په زړه کې د ګونګ او ناپېژندلي دستور په شان پاتې شوی او د هېواد لوېدیځ په لور د وتلو سره په خیالي او غیر منطقي افسانو و کیسو بدل شوی دی. د جشن‌ها و آیین‌های ایران از دیروز تا امروز کتاب په یوه برخه کې د دې دود په هکله چې د درامزینان په نوم یاد شوی داسې لیکل شوي. مهرروز از دی ماه برابر 16 دی در گاه شماری ایرانی جشن اسطوره‌ای و ناشناخته در روزگار کهن ایران با نام درامزینان کاکتل یا کاکسل برگزار می شده است. نام‌های گوناگون این جشن در ارتباط با گاوکتل است و میتوان این جشن را به روایت حضور فریدون در اساطیر بازگرداند، چرا که در اساطیر کهن ایران فریدون جایگاه شاخصی دارد و پیوندهای بسیاری بین او و گاو برمایه میتوان یافت. در روایات آمده است که فریدون فرزند آبتین و فرانک هنگام جشن به جهان گشود که پدرش به دست ضحاک ستمگر به قتل رسیده بود. فریدون در دامان مادر پرورش می‌یافت تا اینکه به فرانک خبر رسید که ضحاک در پی کشتن فریدون پاک‌نهاد است. فرانک فریدون را به مزرعه برد تا از گزند ضحاک در امان باشد. فریدون از شیر گاو برمایه تغذیه شد و پرورش یافت. او روسته لسوکرخو برمایه‌غا داسی را پیژنید. در اساطیر تعبیر گاو برمایه به گاو رنگارنگ اطلاق می شود و در تعمیم معنیان میتوان گاو را تمثال از انسان‌های رنگ رنگ و افکار متفاوت دانست که در پرورش فریدون کوشش نمودند. گونه‌های مختلف نام‌هایی برای این جشن نشانه دیرینگی این آیین فراموش شده است. د درامزینان د ناپېژانده او عجیب نوم څخه چې غالباً غلط هم لوستل شوی څه ونه پوهېدم. خو که د دې دود بل نوم ته چې ګاوکسل یا ګاوکتل بلل شوی ځیر شو او بیا د دې میلې د جوړېدو نیټې ته پام وکړو چې د کب 15 تاریخ او د پسرلي پیل دی، نو د دې عنعنې او دود بنیاد او ریښې ته به لار ومومو. علامه حبیبي په خپل کتاب تاریخ افغانستان بعد از اسلام کې که څه هم دا بزګریز دود تر ډېره په همدا افسانوي بڼه تعریفوي، خو د هغو د نامه په هکله خپل نظر د امکان په ډول داسې څرګندوي چې د هغو سره موږ ته د دې دستور د اصلي مفهوم لاسته راوړلو په لور یوه دریڅه پرانیستل کېږي. دی د نوم د معنی په باب چیرته داسې لیکي: چون در این شب گاو را می آراستند و بیرون می آوردند و مردم هم آن را می دیدند و تماشا می کردند، پس می توانیم نام این عید را طوری که البیرونی ضبط کرده کتل بشماریم، چه کسل یا کتل به فتحتین در پښتو تاکنون به معنای تماشا و دیدن است. خو مخکې له هغو یې په یو بل ځای کې د ګردیزي زین الاخبار د خطي نسخو له مخې دا نوم د ګاوکهل او ګاوکلیل په ډول هم روایت کړی دی. د علامه حبیبي وړاندیز د البیروني څخه روایت کړي معرب ګاوکسل چې په 3 حرف لیکل شوی اصلي شکل او مفهوم ته بالکل سم وړاندیز ښکاري، چې د معرب کسل اصلي بڼه به د جنوبي پښتو لهجې کسل او عام کتل وي، او دا د ګاوکتل نوم د میلې د نیټې سره چې د بزګرانو د کر او کښت او د یوې پیل دی سمون لري، ځکه چې په یو 4 فصله اقلیم لرونکې ځمکې کې همدا د کب ملت د هوا د نرمښت او اعتدال پیل دی. په دې وخت کې واورې ویلې کېږي، بزګران هم د
خپل کار د شروع په توګه چې هماغه د ځمکې کښت دی خپل غویان په ګوتړو کې له څو میاشتو ساتنې وروسته بهر راوباسي تر څو پر هغوی تازه هوا ولګېږي او د یوې دپاره انرژي پیدا کا. خو د دې نامه د معرب شوي کسل او د ګردیزي تاریخ د کهل اصل مفهوم یو بل څه هم کیدای شي چې هغه د پښتو کښل یا کاږل دي، ځکه د پښتو ښ حرف په ډېرو زړو لیکنو کې اکثراً کله چې معرب شوی نو په ه او کله هم په سین او ث تحریف او تلفظ شوی. کښل او کاږل په پښتو کې د بهر ایستلو او کش کولو په معنا دی. دا کلمه د ګاو سره په تړون د غوایي ایستل او کاږلو په معنا کیږي چې د یوې او فعالیت دپاره یې له ګوتړ څخه راوباسي او دا مفهوم له دې څخه چې موږ هغه یوازې د غوایانو کتل وبولو منطقي تره ښکاري. دا دود او د هغو سره تړلې میله غالباً تر ننه زموږ ځینو کلیو کې د یو بزګریز جشن په توګه نمانځل کیږي. دا دود یوازې یوه افسانوي او خیالي عنعنه نه ده او نه هم یوازې د پسرلي د فصل په راتلو د خلکو خوښي ده، بلکې اصلي هدف ترېنه په نوې تازه هوا کې د غوایانو د نفس تازه کول او هغوی په فزیکي توګه د یوې شاقه کار دپاره آماده کول دي. د هغو درنو مشرانو څخه مې چې خپل وړکتوب یې په کلیو کې تېر کړی د دې میلې کیسې اورېدلي چې د کب په 15مه مازدیګر به د کلي خلک د کلي په میدان کې راټول شول. بزګرانو به خپل غویان چې په رنګارنګ پوپکونو به یې سینګار کړي وو له ګوتړ څخه راوایستل او په واورو پوښلې ځمکې به یې ګرځېدو ته هڅول. په کورونو کې به غوړه ډوډۍ او غونډارۍ پخې شوې او هغه به یې د کلي په منځ کې پر خلکو په تېره ماشومانو ویشلې. د کلي په میدان کې به د ماشومانو د لوبو ځینې وسایل راوړل شول او خلک به تر نیمې شپې پورې په خندا او خوشحالۍ نڅا او اتڼ بوخت وو او د بزګریز فعالیت د فصل پیل به یې د خپلو غټو غویانو په راایستو نمانځه. د اوږدې جګړې له کبله ښایي نن په ډېرو سیمو کې دا دستور بیخي هېر شوی وي او شتون ونه لري، خو په هغو سیمو کې چې د کلاسیکې بزګرۍ سربېره لږ څه سکون هم تېر وي ښایي تر څو کلونو مخکې به هم موجود و. دا هم یو د هغو ګڼ شمېر دودونو څخه دی چې زموږ هېواد لرغونې آریانا څخه لرې تللو او پردو شوو آریانو نن د یو اساطیري او ګونګ جشن په توګه د ناپېژانده نوم سره د خپل کلتور او تاریخ برخه ګرځولی.